بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، په نننۍ معلوماتي ویډیو کې به دا زده کړو چې څنګه کولای شو د موبایل له طریقه یا د موبایل په توسط په شهیدان پلیټ فارم کې یو شهید ثبت کړو او د شهید معلومات ثبت کړو. کله چې د پلیټ فارم عمومي صفحه را خلاصه شوه نو تاسو کولای شئ په دې عمومي صفحه کې د منو برخې ته راشئ. د منو په برخه باندې به کلیک وکړئ. کله چې مې د منو په برخه باندې کلیک وکړ، دلته تاسو ته مختلف آپشنونه مخته راځي. دا چې موږ تاسو غواړو د موبایل له طریقه شهیدان پلیټ فارم ته د یو شهید معلومات ثبت کړو، نو په منو کې دریم آپشن د ثبت برخه باندې باید کلیک وکړو. د دې لپاره قدرمنو لیدونکو چې موږ تاسو وکولای شو د شهید معلومات د موبایل په توسط یا پلیټ فارم ته داخل کو. دلته موږ تاسو ته لیکل شوی د شهید ثبتول، د خپل شهید معلومات ثبت کړئ ترڅو یاد ژوندۍ پاتې شي. د شهید د ثبت لپاره کومه مواد ته اړتیا ده؟ یادونه باید تاسو ته وکم قدرمنو لیدونکو، مخکې له دې چې موږ تاسو یو شهید په یاد پلیټ فارم کې د موبایل په توسط باندې ثبت کړو، معلوماتو ته اړتیا ده چې هغه موږ تاسو باید له خپل ځان سره په خپل موبایل کې ولرو ترڅو موږ تاسو د شهید د ثبتولو د پروسې په وخت کې باید لغنه استفاده وکړو. هغه معلومات راوخو دلته ځای پر ځای کو. هغه کوم معلومات په دې برخه د شهید د ثبت لپاره کومه مواد ته اړتیا ده، په دې برخه باندې به کلیک وکړو. نو کله چې په دې برخه باندې کلیک وکړم موږ تاسو ته یو صفحه خلاصيږي. دغه قدرمنو لیدونکو هغه معلومات دي چې د شهید د ثبت څخه مخکې باید تاسو له ځان سره یادداشت کړئ او د شهید د ثبتولو په پروسه کې بیا ورنه استفاده وکړئ. یوه برخه ته قدرمنو لیدونکو تاسو متوجه شوي یاست، هغه داسې ځینې لیکل په سره خط باندې شوي دي. مثلا په لومړۍ برخه کې په بنسټیزو هویتي معلوماتو کې بشپړ نوم دا په سره خط باندې ده. له سره خط نه هدف دا ده چې د شهید د معلوماتو د ثبت په پروسه کې باید هغه معلومات چې هغه په سره خط باندې دي تاسو باید حتما له ځان سره ولرئ. او که دغه معلومات چیرته تاسو په پلیټ فارم کې یا د شهید د ثبت په برخه کې ځای پر ځای نه کړئ نو تاسو ته باندې مخ ته تګ اجازه نه درکول کیږي. یعنی په سره رنګ لیکل شوي خطونه، نو دغه مواد او معلومات له تاسو سره باید حتما موجود وي. قدرمن لیدونکو، کله چې موږ تاسو غواړو چې یو شهید ثبت کړو نو باید لومړی د ده له شخصي معلوماتو څخه پیل کړو. راځو شخصي معلومات. په شخصي معلوماتو کې د شهید اساسي معلومات هغه د شهید نوم ده، مستعار نوم یې ده او د فلار نوم یې ده. لومړی راځو د شهید نوم. کله چې په دې برخه باندې کلیک کوو تاسو ګورئ قدرمنو لیدونکو چې دلته په دغه برخه کې د ستوري نښه په دې خانه کې شته. د ستوري نښې نه هدف دا ده چې دا خانه ډکول حتمي او لازمي دي. نو قدرمنو لیدونکو، زه غواړم دلته د یو شهید معلومات ثبت کړم. د شهید نوم شهید محمد الله، مستعار نوم یې زرقاوي، د پلار نوم یې حاجي نجیب الله. دغه د شهید هغه اساسي معلومات. د ډلګۍ مشر معلومات په همدې برخه باندې به کلیک وکړو. په دې برخه کې قدرمنو لیدونکو تاسو ته یوه یادونه کوم، دا چې په یاد پلیټ فارم کې تر اوسه پورې د هیوادوالو لخوا زیات شهیدان ثبت شوي دي. نو کله چې یو شهید ثبتېږي، د شهید له ثبتولو سره د ده ډلګۍ مشر ثبتول اړین دي او دلته تر اوسه پورې زیات شمېر ډلګۍ مشران ثبت شوي دي. نو کله چې تاسو د شهید نوم داخل کړئ او د ډلګۍ مشر په برخه باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو د شهید هغه ولایت انتخاب کړئ. مثلا کوم شهید چې زه ثبتوم دا د پکتیکا ولایت ده، نو زه راځم په دې لیست د ولایتو په لیست کې پکتیکا ولایت انتخابوم. کله چې مې د پکتیکا ولایت انتخاب کړ نو بیا ماته د یاد ولایت ولسوالي لاندې راځي. ګورم ټولې ولسوالي تقریبا 10-12 ولسوالي دلته ثبت شوي دي، یعنې دغه ولسوالیو شهیدان ثبت شوي. دا چې شهید زرقوي د زرغون خار ولسوالي ده، نو تر اوسه پورې د زرغون خار ولسوالي کوم شهید نه ده ثبت شوی، نو د ولسوالیو په لیست کې زرغون خار ولسوالي نشته. نو د دې لپاره باید زه دغه ولسوالي هم ور اضافه کړم. لاندې د ډلګۍ مشرانو نومونه دي. دا چې د زرغون خار ولسوالي کوم شهید نه ده ثبت شوی، نو د شهید زرقوي ډلګۍ مشر هم تر اوسه پورې نه ده ثبت شوی په دې پلیټ فارم کې. نو دلته تاسو وروستۍ برخې ته راسئ. په وروستۍ برخه کې تاسو وینئ نوی مشر اضافه کړئ. د دې نه هدف ډلګۍ مشر ده، نو تاسو په دې برخه باندې کلیک وکړئ او ډلګۍ مشر به اضافه کړئ. ډلګۍ مشر معلومات به دلته ثبت کړئ. یو برخه که تاسو ګورئ د نوی مشر اضافه کړئ تر دې پورته نامعلوم او که معلوم نه وي، نو که چېرته معلوم نه وي ډلګۍ مشر، داسې شهیدان شته چې د هغوی ډلګۍ مشران
معلوم نه وو نو تاسو به په نامعلومه برخه باندې دلته ښکاریږي تاسو ته په دې باندې کلیک وکړئ. دا چې د شهید زرکوي ډلګۍ مشر ماته معلوم ده نو زه راځم هغه ډلګۍ مشر هم دلته اضافه کوم. د مشر نوم نه هدف د ډلګۍ مشر نوم ده. دا چې شهید محمد الله زرکوي د مولوي محمد طاهر سیف الجهاد تر ډلګۍ مشري لاندې خپل جهادي فعالیت تر سره کول نو د دې نوم ما ولیکل د ډلګۍ مشر نوم. په دومه خانه کې د ډلګۍ مشر د پلار نوم هغه هم لیکم. د مولوي صاحب محمد طاهر سیف الجهاد د پلار نوم لیکم. او کله چې مې د پلار نوم ولیکل په دریمه خانه کې ولایت لیکم پکتیکا ولایت، اړوند ولایت، ولسوالي لیکم زرغونخار ولسوالي. کله چې مې دغه معلومات ځای پر ځای کړل نو اوس د ثبت په بټن باندې کلیک کړم ترڅو یاد ډلګۍ مشر هم په پلیټ فارم کې ثبت شي. د ډلګۍ مشر معلومات ثبت شو دغه څخه وروسته بل خانه موږ تاسو ته مخته راځي چې هغه د مسؤلیتو خانه ده. مثلا د مجاهد د جهاد په دور کې کوم مسؤلیتونه درلودل؟ دا شهید مجاهد وو. مورنۍ ژبه یې څه وه؟ د شهید مورنۍ ژبه پښتو وه. اوس لاندې یوه بله برخه ده زندان. د دې نه هدف دا ده چې یاد شهید د خپل جهادي بهیر په دور کې د خپل مبارزې په دور کې زندان تیر کړی او که نه. که چېرته زندان تیر کړی وي تاسې به په هو برخه باندې کلیک وکړئ. کله چې مې د هو په برخه باندې کلیک وکړ تاسو ته دوه خانې نورې مخته راځي. لومړۍ خانه کې لیکل شوي څو کاله زندان. مثلا که چېرته شهید 1 کال زندان تیر کړی وي 1 کال به ولیکئ، که 2 کاله هر څومره وخت زنداني شوی وو هغه به ولیکئ. په دومه خانه کې د زندان ځای مثلا دا شهید په کوم ځای کې زنداني وو، باګرام کې وو، په چرخي کې وو او که د ولایت په مابس کې وو. دا چې شهید زرکوي د خپل مبارزې په دور کې زندان نه دی تیر کړی نو زه د نه برخه انتخابوم. که چېرته تاسو کوم شهید ثبتوئ او هغه زندان نه وي تیر کړی تاسو هم کولی شئ یوازې د نه برخه انتخاب کړئ. کله چې د نه برخه انتخاب کړه بیا بل اپشن تاسو ته راځي، بله برخه تاسو ته راځي زخمیتوب. د دې نه هدف قدرمنو لیدونکو دا ده چې دغه شهید د خپل مبارزې او د جهاد په دور کې زخمی شوی او که نه. که زخمی شوی وي تاسو په هو برخه باندې کلیک وکړئ. کله چې مې د هو په برخه باندې کلیک وکړ تاسو ته 2 برخې نور راخلاصیږي. لومړی دلته لیکل شوي څو ځله زخمی شوی. دغه شهید د جهاد په دور کې 1 ځل زخمی شوی، 1 ځل به ولیکئ، 2 ځله، هر څو ځله زخمی شوی وي په همدې خانه کې به ولیکئ. د لاندې بله خانه ده د زخمیتوب تفصیلات. مثلا دغه شهید په کومه ساحه کې زخمی شوی، په څه ډول زخمی شوی، ټول هغه تفصیلات تاسو کولی شئ په دې برخه کې ولیکئ. دا چې شهید زرکوي د خپل مبارزې په دور کې زخمی شوی نه وو نو زه د نه برخه انتخابوم. که تاسو کوم مجاهد ثبتوئ، کوم شهید، البته کوم شهید ثبتوئ او هغه د خپل مبارزې او جهاد په دور کې زخمی شوی نه وي کولی شئ مستقیما د نه برخه انتخاب کړئ. دلته یو بله برخه قدرمنو لیدونکو موږ تاسو ته مخته راغله. نور ملګري هم ورسره شهیدانو کوو نومونه یې ولیکئ. دغه شهید چې تاسو معلومات په دې پلیټ فارم کې ثبتوئ کله چې دی شهید کېدو دی یوازې شهید شوی وو او که په دې وخت کې له ده سره نور ملګري هم شهیدان شوي وو. داسې له شهید زرکوي سره د شهادت په وخت کې یو بل ملګری چې هغه د ملګری وو، نږدې ملګری وو، هغه هم شهید شوی. د هغه نوم زه راخلم دلته یې لیکم. له شهید زرکوي سره د ده ملګری د محمد متقي هم شهید شوی، هغه مې راواخیستلو او دلته مې ځای پر ځای کړ. اوس راځو په دې برخه باندې کلیک کوو ترڅو به دې بلې مرحلې ته ولاړ شو. نو دومې برخې ته راځو. دومه برخه د تفصیلاتو برخه ده. د تفصیلاتو برخه کې دلته مختلف اپشنونه دي چې موږ تاسې باید ډک کړو. لومړۍ برخه د زده کړو او مهارتونو برخه ده. په دې برخه باندې به کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته مختلف اپشنونه مخته راځي. دغه شهید چې شهید شوی ده د ده هغه تعلیمي سویه په دیني برخه کې څومره زده کړې درلودلې، په عصري برخه کې څومره زده کړې درلودلې. داسې شهید زرکوي متعلم نو زه راځم د لیسې برخه انتخابوم. د زیږېدلو نیټه نو تاسو کولی شئ دلته د ده زیږېدلو نیټه انتخاب کړئ. یوه یادونه باید تاسو ته وکړم دا چې موږ تاسې 3 ډوله سنې لرو، هجري شمسي ده، هجري قمري ده او میلادي سنې ده. هر هغه سنه چې تاسو ته یاده وي تاسو کولی شئ د خپلې خوښې وړ کال سنه انتخاب کړئ او معلومات یې داخل کړئ. که په هجري باندې تاسو ته د پیدایښت کال معلوم وي هجري انتخابوئ، هجري شمسي انتخابوئ. په
قمري باندې درته معلومي هجري قمري انتخاب کړئ، او که د پیدایښت کال تاسو ته په میلادي باندې معلومي میلادي انتخاب کړئ. دا چې د شهید زرکوي د پیدایښت کال ماته په هجري شمسي باندې یاد ده، نو زه راځم هجري شمسي انتخابوم. کله چې مې هجري شمسي انتخاب کړ لاندې راځم د کال برخې ته. په دې کې زه د پیدایښت کال دا چې شهید زرکوي په 1422 هجري شمسي کال کې پیدا شوی، راځم په دې لیست کې 1422 هجري شمسي کال انتخابوم. کله چې مې کال انتخاب کړ بیا راځم میاشت انتخابوم. د میاشتو په برخه کې د عقرب میاشت انتخابوم، او ورځ نو راځم شلم تاریخ انتخابوم. دغه د تاریخ برخه مې هم تکمیل کړه، نو بیا تایید کړئ. کله چې مو تایید کړه نو ښکته راسي. دلته بله برخه قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ چې هغه د وړتیاو او مهارتونو برخه ده. نو دلته مو وارله مخکې ځینې برخې ځای پر ځای شوي دي. که چېرته نورې مهارتونه دغه شهید درلودل تاسو کولی شئ هغه مهارتونه په دې برخه کې ولیکئ. زه راځم هغه مهارتونه چې یاد شهید درلودل که چېرته په دې لیست کې چې وارله مخکې ځای پر ځای شوي دي وي خو صحیح ده، هماغه انتخابوم، که نه په دې خانه خالي برخه کې خپله لیکم. نښه ویشتل یاد شهید زرکوي په دې برخه کې نوم درلودو، راځم د نښه ویشتلو برخه انتخابوم. دا چې شهید زرکوي په مخابره کې یا د تخنیک په برخه کې د ټکنالوژي په برخه کې وړتیا درلودله، نو دا برخه مې انتخابوم. د ماین په برخه کې وړتیا درلودله، د ثقیله یا درنو وسلو په برخه کې کافي مهارت درلود، په تخنیکی چارو کې ډېر مهارت درلودل. نو هغه مهارتونه چې په یاد شهید کې موجود وو ما دلته انتخاب کو. تاسو کولی شئ د خپل خوښې د خپل شهید هغه مهارتونه چې د درلودل په دې برخه کې انتخاب کړئ. راځو بله برخه کورنۍ. د کورنۍ نه هدف دا ده چې د کورنۍ معلومات، مدني حالات، یا شهید کله شهید کېدو د متأهلو حکومت مجرد، داسې شهید زرکوي مجرد او شهید شوی ده، نو د مجرد آپشن انتخابوم. د کورنۍ د تلیفون شمیرې دغه برخه قدرمنو لیدونکو اختیاري ده، تاسو کولی شئ په اختیاري ډول د شمیره ورکوي او که نه ورکوي. د دې په خاطر باندې چې دا معلومات لا غني وي لا زیات وي، نو تاسو ښه خبره ده چې شمیره ورکوي. زه دلته شمیره داخلوم. کله چې مې شمیره انتخاب کړه نو دغه هغه وروستۍ برخه ده، نو زه بلې برخې ته ورځو. نو په دې آپشن باندې به کلیک وکړو تر څو موږ بله برخې ته ولاړ شو. قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ چې درېیمې برخې ته موږ تاسو رالو. په درېیمه برخه کې ځای او معلومات، په دې کې لاندې معلومات باید موږ تاسو ورکړو. ادرس او ځای. یاد شهید د کوم ولایت و؟ دا چې یاد شهید زموږ شهید د پکتیکا ولایت ده، نو پکتیکا ولایت انتخابوو. ولسوالي غوره کوو. دلته د زرغون ښار بل نوم چې په خیرکوټ باندې مشهوره ده، شهید زرکوي د خیرکوټ ولسوالي و، خیرکوټ انتخابوو. او کلی که څوم دلته کلی نه دی اضافه شوی، نو موږ راځو د شهید زرکوي د دې شهید دغه کلی هم داخلوو. دا چې شهید زرکوي د ظفرخیلو د کلي و، نو د ده خپل کلی لیکو. دغه معلومات مو هم پوره کړل. د شهادت نیټه بیا هم هغه د پیدایښت نیټې ته ورته د یاد شهید که تاسو ته د شهادت تاریخ په هجري شمسي یادي کولی شئ هجري شمسي انتخاب کړئ، که په هجري قمري یادي کولی شئ په هجري قمري ولیکئ، او که په میلادي یاد وي تاسو کولی شئ په میلادي باندې ولیکئ. دا چې د شهید تاریخ له ما سره په هجري شمسي ده، نو زه هجري شمسي انتخابوم. کله چې مې هجري شمسي انتخاب کړ، دا چې شهید زرکوي په 1494 هجري شمسي کال کې شهید شوی، راځم د دې کال په کلونو په لیست کې 1494 هجري شمسي کال پیدا کوم. چې کال مې انتخاب کړ بیا راځم میاشتې ته. دا چې شهید زرکوي په نهمه میاشت یعنې قوس میاشت کې شهید شوی، په کومه ورځ شهید شوی ده؟ د قوس میاشتې په 11 تاریخ باندې. نو دغه برخې دلته ډکوم او اوس یې تایید کوم. دا برخه خو مو تایید کړم. دلته قدرمنو لیدونکو یوه بله برخه تاسو وینئ د شهادت پر وخت یې عمر 22 کاله، او دغه 22 کاله په خپله دغه پلیټفارم یې ورکوي. د پیدایښت له کال او د شهادت کال ترمنځ څومره موده چې تېره شوې ده، دا په خپله مستقیما پلیټفارم موږ تاسو ته راباسي. د شهادت پر وخت یې عمر 22 کاله و. دې لاندې یوه بله خانه ده د شهادت وخت. یاد شهید د ورځې په کوم وخت کې شهید شوی، سهار ټیم ده، ماښام ټیم ده، او که شپه ده. دا چې شهید زرکوي د سهار په ټیم کې شهید شوی، نو زه دلته سهار لیکم. د شهادت ځای مثلا دلته هغه ځای چې دی پکې شهید شوی ده، هغه
معلومات باید تاسو ځای پر ځای کړئ. د شهادت د ځای نه هدف کوم ولایت، کومه ولسوالي، کوم کلي، کومه ساحه کې شهید شوی. دا چې شهید زرکوي د پکتیکا ولایت، زرغونخار ولسوالي، د پاندخیلو په کلي کې شهید شوی، نو زه راځم په دې برخه کې دغه معلومات ورکوم. شهید زرکوي د شهادت ځای پکتیکا ولایت، زرغونخار ولسوالي، د پاندخیلو کلی ده. د شهادت ډول په دې خانه به تاسو کلیک وکړئ. دلته مختلف د شهادت ډولونه دي. د شهید هغه څه چې دی ورباندې شهید شوی ده، په کومه وسیله دی شهید شوی ده، له کومه وسیلې له طریقه دی شهید شوی، مثلا استشهادي کړې وه، کمینو، بمبارو. دا چې شهید زرکوي په تعرضي عملیاتو کې په دښمن باندې عملیات و، په هغو عملیاتو کې دی په شهادت رسېدلی. نو زه راځم تعرضي عملیات انتخابوم. د قبر معلومات له دې نه وروسته دلته یو بل اپشن دی د قبر معلومات. که چېرته د شهید قبر معلوم وي نو تاسو په معلوم برخه باندې کلیک وکړئ، او که چېرته نامعلوم وي د شهیدان ستاسې د هغوی د قبرونو معلومات تر اوسه نشته، نو د نامعلوم په برخه باندې کلیک وکړئ. دا چې د شهید زرکوي قبر معلوم ده، زه په معلوم برخه باندې کلیک کوم. کله چې معلومه برخه باندې کلیک وکړ نو اوس هغه ادرس ورکوم. دا چې شهید زرکوي د پکتیکا ولایت، زرغونخار ولسوالي، ځپرخیلو د کلي په هدیره کې د قبر شتون لري. نو دغه مې په دې برخه کې ولیکل. بل تاسو کولی شئ دغه معلومات د نقشې له لارې هم دغه پلیټفارم ته داخل کړئ. په دې برخه د نقشې له لارې انتخاب په دې برخه باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ دغه معلومات په دغه نقشه کې پیدا کړئ، هغه ادرس پیدا کړئ او دلته یې ثبت کړئ. نو په دې اپشن باندې کلیک کوم ترڅو بلې برخې ته ولاړ شم. دغه د ژوندلیک برخه ده. په همدې برخه کې د مبارزې فایل تاسو ګورئ، د مبارزې معلومات، د مبارزې د فایل نیټه. په دغه برخه کې تاسو اختیاري یاست. کولی شئ د مبارزې د پیل تاریخ ورکړئ، او که درته معلوم وي که نه وي معلومه دغه برخه اختیاري ده، خالي یې پرېښولی شئ. بله برخه ده په کومو عملیاتو کې ګډون کړی وو انتخاب یې کړئ. مثلا هر کال به د اسلامي امارت لخوا تر یوه عامل لاندې عملیات اعلانېدل، نو یاد شهید په کوم عملیاتو کې ګډون کړی وو. مثلا شهید زرکوي په الفتح عملیاتو کې ګډون کړی وو، منصوري عملیاتو کې ګډون کړی وو، او په عمري عملیاتو کې ګډون کړی وو. نو دغه درې عملیاتو کې شهید زرکوي ګډون کړی ده، دغه درې عملیات زه دلته انتخابوم. په کومو ساحو کې جهاد کړی ده، دغه برخه هم اختیاري ده، خو د دې په خاطر چې د یاد شهید معلومات لا تکمیل وي، نو تاسو په کومو ساحو کې چې د خپل جهادي فعالیت کړی وي هغه دلته ولیکئ. دا چې شهید زرکوي خپل جهادي فعالیت په پکتیکا ولایت کې کړی، نو زه راځم دلته پکتیکا لیکم. بله برخه قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ هغه د ژوندلیک او یادښتونه دي. د دې شهید دغه ژوندلیک د دې له پیدایښت څخه را پیل بیا د شهادت تر وخته پورې دغه ژوندلیک باید تاسو مخکې له ځانه سره یادداشت کړئ، ولیکئ او په نوټ کې له ځانه سره وساتئ او بیا یې راواخلئ، په دغه برخه کې ځای په ځای کړئ. خو یوه یادونه باید درته وکړم، دغه ژوندلیک باید له 0 حروفو نه کم نه وي، ځکه دا یو تاریخ ده. نو د دې په خاطر دغه حروف ورکول شوي دي. نو 0 حروف دومره زیات هم نه دي، خو د دې له پیدایښت څخه پیل بیا زده کړي او جهادي بهیر او بیا شهادت، نو دا باید له 0 حروفو څخه کم نه وي. نو مخکې ما د شهید زرکوي دغه معلومات له ځانه سره یادداشت کړي دي، زه هغه معلومات راخلم. دا معلومات د شهید زرکوي د جهادي ژوندلیک معلومات ما له ځانه سره مخکې ثبت کړي وو. اوس راځم په دې برخه کې یوازې ځای پر ځای کوم. کله چې دا معلومات ځای پر ځای کړ نو بل اپشن موږ ته راځي، یا بله برخه موږ تاسو ته راځي، هغه د یادښتونو او خاطرو برخه. دا که چېرته دغه شهید له تاسو سره کوم یادښتونه موجود وي، کوم خاطرې موجودې وي، نو کولی شئ هغه خاطرې او یادښتونه په دې برخه کې ځای پر ځای کړئ. دا چې له ما سره د شهید زرکوي خاطرې شته، نو دا خاطرې ما ورله مخکې له ځانه سره یادداشت کړي دي، نو زه هغه خاطرې راخلم او یادښتونه یې راخلم، په همدې برخه کې ځای پر ځای کوم. تاسو هم کولی شئ کوم شهید ثبتوئ دغه معلومات مخکې له ځانه سره ثبت کړئ، نوټ یې کړئ، بیا یې د شهید د ثبتولو په وخت کې ورنه استفاده وکړئ. وصیت، دا چې له ما سره د شهید زرکوي کوم وصیت نشته، نو دغه برخه زه سپینه پرېږدم. دا تاسو هم کله چېرته د شهید وصیت در سره وي کولی شئ په دې برخه کې ځای پر ځای کړئ، او که نه نو دا بیا تاسو خانه خالي پرېښولی شئ. بله برخه دلته تاته جالب څه لنډ یې ولیکه. هر هغه څوک چې د دې شهید معلومات ثبتوي، که چېرته د شهید یو تر ټولو جالب څه له ده سره موجود وي کولی شي هغه دلته ځای پر ځای کړي.
دا چې له ما سره د شهید زرکوي ډېرې خاطرې وي، خو زه یوه لنډه خاطره هغه ثبتومه. هغه دا ده چې شهید زرکوي له ما سره د یو شهید زرکوي خاطره دا ده چې کله به هم زه سره مخامخ کېدلم نو به دی به تل مسکی و، د ده په شونډو به مسکا وه. همدغه خاطره یې له ما سره لنډه خو ډېره جالبه او په زړه پورې خاطره وه. اوس راځم په بله برخه باندې کلیک کوم چې بلې برخې ته لاړ شم. پنځمه برخه یې عکسونه. په دې برخه کې که چېرته تاسو سره د شهید کوم انځور موجود وي نو داسې یو انځور چې هغه ښه واضح وي او شفاف وي، هغه په دې برخه کې تاسو کولی شئ دغه پلیټفارم ته یې اپلوډ کړئ. نو زه راځم دغه د عکس برخه باندې کلیک کړم. دا چې له ما سره د شهید زرکوي عکس ته هماغه عکس دلته اپلوډوم. کله چې مې عکس اپلوډ کړ تاسو کولی شئ د آوټ او زوم په واسطه باندې دغه عکس منظم کړئ. کله چې منظم کړ وروسته یې تایید کړئ. عکس یې اپلوډ شو. په دومه برخه کې تاسو ګورئ نور عکسونه، دا هم اختیاري دي. تاسو کولی شئ که چېرته تاسو سره د شهید نور عکسونه وي تر شپږو عکسونو پورې تاسو کولی شئ په دې برخه کې اضافه کړئ. داسې له ما سره د شهید زرکوي عکسونه شته دي، زه هغه عکسونه ټول راخلم او دې برخې ته یې اپلوډ کوم. دغه عکسونه هم تاسو کولی شئ قدرمنو لیدونکو منظم یې کړئ. کله چې منظم کړو وروسته یې تایید کړئ. بله برخه لاسلیکل شوي سندونه، یعنې هغه سندونه دي چې شهید په خپل لاس باندې لیکلي وي. نو تر دریو سندونو پورې تاسو کولی شئ دغه اپلوډ کړئ. دا چې له ما سره د شهید زرکوي د لاس لیکلی کوم سند نشته، نو دا برخه چې زه تېرېږم کله تاسو سره د کوم شهید چې تاسو ثبتوئ د هغه شهید د لاس لیکلي سندونه تاسو سره یې کولی شئ په دې برخه کې هغه سندونه اپلوډ کړئ. بله برخه له دې څخه وروسته د یوټیوب لینک ده. له دې نه هدف دا ده که چېرته د یاد شهید کومه ویډیو په یو یوټیوب چینل کې موجوده وي تاسو کولی شئ د هغه یوټیوب چینل لینک راواخلئ او په دغه برخه کې پیسټ کړئ. داسې له ما سره د یاد شهید داسې کوم څه نشته چې هغه په یوټیوب کې موجود وي او زه یې راواخلم، نو زه دا برخه خالي پرېږدم. تاسو کولی شئ په دې برخه کې د یوټیوب لینک کاپي کړئ. بهرني لینکونه، له دې نه هدف دا ده که چېرته تاسو د یاد شهید ثبتوئ د هغه شهید اړوند کومې خارجي رسنۍ کومې داخلي رسنۍ یو چا څه ویلي وي هغه کوم یوټیوب چینل کې وي، فیسبوک ادرس کې وي یا کومه بله برخه کې کولی شئ د هغه دلته د هغه نوم ولیکئ په دې برخه کې او د هغې رسنۍ هغه چا چې د ده په اړه څه ویلي د هغه نوم ولیکئ. په لاندې برخه کې د همدغې مرکه که چېرته مرکه وي د مرکې لینک یا د لیکلو لینک راواخلئ په دې برخه کې اضافه کړئ. دا چې له ما سره د شهید زرکوي داسې څه نشته چې د ده په اړه بهرنیو څه ویلي یا ځینې رسنیو څه ویلي وي، نو زه همدا برخه خالي پرېږدم. بله برخه اډیو فایل ده. که چېرته د دغه شهید کوم اډیو فایل له تاسو سره موجود وي، صوتي میسیج وي، کولی شئ هغه په دې برخه کې واچوئ، اپلوډ یې کړئ. یا مثلا د ده په یاد کې کومه ترانه ویل شوې هغه هم کولی شئ په دغه برخه کې اپلوډ کړئ. دا چې له ما سره په موجوده وخت کې د شهید زرکوي اړوند کومه ترانه شتون نه لري، نو زه له دې برخې څخه تېرېږم او دا برخه همداسې پرېږدم. راځو بلې برخې ته. دغه وروستۍ برخه ده تقریبا د فیصدي په لحاظ کله چې موږ تاسو د معلومات داخلوو د هر ډول معلوماتو په داخلولو سره د پورتنیو برخه د تکمیل برخه د فیصدي برخه ده دا مخته ځي. نو تقریبا 98% د موږ معلومات معنا اضافه شوي دي د سافټویر ته. نو اوس د تایید برخې ته مخکې له دې چې د تایید برخه ووږم راځم یورې هغه معلومات په لنډه توګه ګورم. د شهید نوم، د پلار نومې، مستعار نومې، ولایت، ولسوالي، کلی، د شهادت نیټه، د شهادت ځای، د شهادت ډول، مسؤلیتونه، تعلیمي سویه، مورنۍ ژبه، مدني حالات، اصلي عکس، نور عکسونه، ژوندلیک هم شته، معلومات هم ځای پر ځای دي، امنیتي معلومات. په وروستي ځل لپاره د وروستۍ برخه کې ټول معلومات یا شهید تکمیل دي. په وروستۍ برخه کې یو برخه موږ تاسو ګورو چې هغه امنیتي تایید ده. دغه په اکثره سافټویرونو کې قدرمن لیدونکو تاسو وینئ د دې په خاطر باندې چې هغوی په تاسو باندې شک ونه کړي چې تاسو روبوټ یاست یا بل څه یاست، نو تاسو ته یو تخنیکی سوال درکوي، یا سوال اسانه وي یا سخته وي. نو داسې ماته دلته راکړي دي 4 جمع 4 دا څو کېږي. زه د دې په ځواب باندې پوهېږم چې 4 جمع 4 8 کېږي. دلته 8 په دې خانه کې ځای پر ځای کوم، 8 لیکم او تاییدوم یې. که چېرته یو سخته پوښتنه تاسو کولی شئ د دې اپشن کې کښلو سره پوښتنه تغییر هم کړئ.
پوښتنه ثبت شوه. په وروستۍ برخه کې د خبرتیا ایمیل دا هم اختیاري ده. د خپلو معلوماتو د نشر یا رد خبرتیا ترلاسه کولو لپاره ایمیل ولیکئ. دلته تاسو کولی شئ قدرمن لیدونکو خپل هغه ایمیل ادرس چې بیا تاسو ته د دې پلیټفارم له طریقه تاسو ته معلومات راشي چې تاسو د شهید معلومات ثبت شوي دي یا نه دي ثبت شوي، نو تاسو کولی شئ دلته خپل ایمیل ادرس ورکړئ او په آخري برخه کې ثبتولو برخه ووهئ. کله چې مو دا برخه ووهله ستاسو د شهید معلومات به ثبت شي